د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې لوګر ولایت ته د سفر او له بېلابېلو اقشارو سره د لیدنې پر مهال د یاد ولایت عمومي امنیتي وضعیت وارزاوه. جمهور رئیس غني لومړی په امنیتي غونډه کې چې یو شمېر نظامي اراکینو هم پکې حضور درلود ګډون وکړ. امنیتي مسؤلینو جمهور رئیس ته د امنیتي وضعیت او تدابیرو په هکله معلومات ورکړل. د لوګر امنیه قمندان ویل په دې ولایت کې د ملي پولیسو شمیر باید د اړتیاو پر بنسټ زیات سي. په غونډه کې د نظم عامه قمندان ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تحرکات باید زیات سي. همدارنګه د لوګر ولایت د ملي امنیت رئیس ویل د دښمن هڅې د ټولو امنیتي ارګانونو په ګډو هلو ځلو او همغږۍ له ماتې سره مخامخ سوي دي. د هیواد جمهور رئیس د امنیتي مسؤلینو د خبرو له اورېدلو وروسته د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو د قدرداني په ترڅ کې وویل ټولو هغو کسانو چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې زړورتیا ښودلې باید تقدیر سي. جمهور رئیس غني وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جلب و جذب کې باید کاغذ پراني له منځه لاړه سي. وروسته د هیواد جمهور رئیس د ملکي بنسټونو له مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنه کې د محاکمو، ولایتي شورا، ولسي شورا رئیسانو، یو شمېر سناتورانو، د مدني ټولنې او ښځو استازي په اړوند ولایت کې د خپلو ستونزو په هکله خبرې وکړې. هغوی د امنیت د تامین، د ځمکو د غصب د مخنیوي، د کانونو د قاچاق او ښځو ته د کار د ایجاد په هکله جمهور رئیس ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه وړاندې کړل. جمهور رئیس د خبرو له اورېدلو وروسته له ټولو اقشارو څخه مننه وکړه چې خپلې ستونزې او وړاندیزونه یې شریک کړل او ویې ویل خلک حق لري چې د ستونزو په هکله شکایت وکړي او حکومت به د خلکو د ستونزو د له منځه وړلو په خاطر هلې ځلې وکړي. وروسته جمهور رئیس یو زیات شمېر خلکو ته د خبرو پر مهال وویل ولایتونو ته زما د سفر موخه له نږدې څخه د خلکو د ستونزو ارزول دي. په همدې موخه کوښښ کوم چې ټولو ولایتونو ته سفر وکړم، په خپله له خلکو د دوی ستونزې واورم او په ګډه ورته حل لارې ولټوو. د افغانستان ټول وګړي کار غواړي. سږ کال ځکه چې د بقا مسله وه امنیتي وضع مقابل کې ودرېدله، څو راتلونکي اونیو کې به د کاریابی منظم پروگرام اقدامات درته اظهار کنم. مخصوصا یک پروگرام ایجاد کار بر زنان مورد توجه است. جمهور رئیس ویل د ولایتونو او مرکز ترمنځ واټن باید لرې سي. له همدې امله مې تصمیم نیولی دی چې په هرو 2 اونیو کې یو شمېر والیان مرکز ته راسي او د امنیت شورا او کابینې په غونډو کې ګډون وکړي. جمهور رئیس ویل د کرنې په برخه کې به زیات تمرکز وکړي. هغه زیاته کړه هغوی چې د خلکو ځمکې غصب کړي دي د قانون منګولو ته به یې وسپاري. اراده ټینګه ده چې په راتلونکي 15 کالو کې به افغانستان د غنمو له نظر نه خودکفایي ته رسیږي او دې معنا دا ده چې هره قطره د اوبه باید ورباندې پانګه واچول سي. جمهور رئیس د لوګر د مسیعینک کان په تړون کې ستونزو ته په اشارې وویل دا ستونزه باید د قانون وزارت له لوري ژر تر ژره حل سي. د چین باوند رئیس جمهور راغی، پخواني قرارداد کې ستونزې وې، اوس سبا صاحب ډېر ټینګ په دې اخته ده. انشاءالله تعالی په زر موده کې به دا حل کو. کرومایت موضوع سرطان باندې بدل سوی، دې شیانو پسې به انشاءالله تعالی په اساسي توګه وګرځو. جمهور رئیس غني ویل سږ کال به د کانکور د ازموینې پروسه د تیرو کلونو په پرتله شفافه او متفاوته ترسره سي. ځوانان معلومدار موږ د سترګو تور دي او ځوانان جدي ستونزې لري، د بیکاري ستونزې لري. نقطه اولی را که امسال از خاطر جوانان محور خاص توجه ما از شفافیت امتحان کانکور است. امسال هدایت مایی است که یک نفر با نفوذ در ساحه کانکور داخل شده نمیتونه، اگر داخل شد بندیش میکنه. جمهور رئیس محمد اشرف غني د سولې په هکله وویل ټول باید د سولې په هکله لاسونه سره ورکړو ځکه جنګ نن ورځ په موږ تحمیل سوی دی او هغوی چې په غلطه لاره ځي باید تګلوری بدل کړو. د هیواد جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د تحمیل شوي جنګ قیمت لوړ دی. یوم است قیمت د جنگ دا ټول تعمیرات پکې آبادیږي. د یو کال د جنگ په قیمت کې ټول پوهنتونونه د افغانستان آبادیږي. د 2 کالو د جنگ په قیمت کې سرکونه آبادیږي. د 3 کالو د جنگ په قیمت کې ټول د اوسپنې خطونه آبادی. نو د خدای
لاره وګورئ. که مسلمان یې اسلام ومنئ، اما خلکو باندې ناروا مه کوئ. او دلته ده چې علما کرام ته، قومي مشرانو ته، خویندو ته، ولایتي شوراګانو ته، وکیل صاحبانو ته، سناتور صاحبانو ته مې غوښتنه ده، سوله یوازې په ما تړلې نه ده، ثبات یوازې په ما تړلی نه ده. نو ما غوښتنه تاسو ته ټولو نه دا ده چې راسئ چې وحدت وساتو، خپل ملي وحدت باندې وویاړو، او هغه اشخاص که سیاسي اختلاف لري خو لاره سیاست ده.